په اسلام آباد کې پولیسو شاوخوا 15 تنه افغانان نیولي دي. د اسلام آباد له B17 ښارګوټي څخه میشتو افغانانو افغانستان فریډم نیوز ته خبر ورکړی دی چې پولیسو په دغه ښارګوټي کې یو شمېر افغانان نیولي او له ځان سره یې بیولي دي. له دغه ښارګوټي یو افغان وایي چې پولیسو شاوخوا 15 کسان نیولي دي او لا هم دغه عملیات روان دي. د اسلام آباد B17 ښارګوټی چې تر ډیره پکې افغانان میشت دي، وخت نا وخته پولیس ورځي او بې اسناده افغانان بیایي. افغانان زیاتوي چې دوی د ویزو د تمدیدېدو مرحله هم بشپړه کړي، خو د ویزو تمدیدېدل شاوخوا له 20 ورځو تر 1 میاشتې وخت نیسي. هغوی وایي د نارینه‌و پولیسو ترڅنګ ګڼې ښځې پولیسې هم د دوی ملتیا کوي. څه باندې تیره میاشت هم د اسلام آباد پولیسو له دغه ښارګوټي یو شمېر ځوانان له ځان سره بیولي وو. هغه مهال دغه افغان ځوانانو پاسپورټونه او ویزې هم له ځان سره لرلې.